د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی یو ځل بیا تاسو ته د بیولوژي مضمون اړوند نوی لوست وړاندې کوم. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو، یو ځل تیر لوست ته یوه لنډه کتنه کوو. درنو زده کوونکو، زموږ د تېرې ورځې لوست عنوان و نسجونه یو د بل سره کار کوي. نسجونه څه کوي درنو زده کوونکو؟ نسجونه یو د بل سره کار کوي. درنو زده کوونکو، یعنی څو بیلابیل نسجونه را یوځای کیږي او کله چې څو بیلابیل نسجونه یوځای شي او یوه ټاکلې دنده سرته ورسوي، نو موږ هغه ته څه وایو؟ موږ وایو دا عبارت دی له غړي سره. نو کله چې درنو زده کوونکو نسجونه یو د بل سره را یوځای کیږي او یوه ټاکلې دنده سرته رسوي، نو موږ وایو نسجونه یو د بل سره کار کوي. درنو زده کوونکو، کله چې بیلابیل نسجونه را یوځای کیږي او یوه غړی منځته راوړي او غړی یوه ټاکلې دنده سرته رسوي، نو څو بیلګې مو په تېرې ورځې په درس کې درنو زده کوونکو تاسو ته وړاندې کړې وې. یو ځل لنډه کتنه پرې کوو. درنو زده کوونکو، زړه ډېر یو مهم غړی دی د انسان په بدن کې چې د ژوند لپاره ډېر مهم ګڼل کیږي. درنو زده کوونکو، نو حتما تاسو خپل کتاب د ځان سره تکرار کړی دی مخکې د دې نه چې درس پیل شي. وار وار دا مطالب زه باور لرم چې تاسو ورسره مخ شوي یاستئ. نو تاسو پوهیږئ چې زړه د څو بیلابیلو نسجونو څخه منځته راغلی دی. د زړه عضلاتي نسجونه، همدارنګه ارتباطي نسجونه، عصبي نسجونه او د زړه دننۍ برخه چې بشروي نسجونو منځته راوړې ده. نو کله چې موږ وایو چې دا څو بیلابیل نسجونه یو ځای شوي دي او یو غړی منځته راوړی دی، د دې غړي دنده چې دا غړی زړه دی، د وینې پمپ کول د دې دنده ده. درنو زده کوونکو، همداسې معده هم یو د بله بیلګه ده چې تاسو ته تشریح کوم. معده هم د بیلابیلو نسجونو څخه رامنځته شوې ده چې یوه ټاکلې دنده سرته رسوي. لکه په معده کې عضلاتي نسجونه د خوړو د حرکت لپاره، خاص نسجونه د کیمیاوي توکو د تولید لپاره چې هماغه انزایمونه دي ترڅو غذایي مواد هضم کړي. درنو زده کوونکو، نو دا څو بیلابیل نسجونه منځته راغلي دي او معده یې جوړه کړې ده. همدارنګه ځیګر هم درنو زده کوونکو په یو د مهمو غړو څخه دی چې کیمیاوي تعاملات پکې سرته رسیږي او د بدن لپاره ډیر مهم دی. درنو زده کوونکو، اوس راځو نوي لوست ته. زموږ نوی لوست بیا هم د اووم ټولګي اړوند دی، د بیولوژي مضمون 12م لوست دی. د لوست عنوان دی درنو زده کوونکو غړی یو بل سره کار کوي، او همدارنګه یو بل فرعي عنوان هم لرو چې ما دلته لیکلی، او بالاخره ژوندی موجود هم نن تاسو ته در پیژنو چې ژوندی موجود څنګه منځته راځي. درنو زده کوونکو، صفحه ده 14مه. تاسو څخه هیله لرم چې خپل کتابونو کې 14مه صفحه ولټوئ، پیدا یې کړئ ترڅو نوی لوست پیل کړو. د موږ د نوي لوست کې کومې موخې دي؟ د موږ موخې درنو زده کوونکو دا دي چې د تاسو څخه هیله لرو چې د درس په پای کې لومړی د سیستم په منځته راتلو پوه شئ، یعنی سیستم څنګه منځته راځي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د سیستمونو ګډ کار درک کړئ. تاسو په دې باندې هم پوه شئ درنو زده کوونکو چې سیستمونه څنګه ګډ کار کوي. درنو زده کوونکو، که چیرې د تاسو په آن یا هم تاسو کله فکر کړی دی که چیرې زړه کار نه کوي، ولې ټول بدن کار نه کوي؟ داسې کوم سوال یا کوم پوښتنه تاسو په ذهن کې تر اوسه راولاړه شوې ده؟ کله چې زړه کار نه کوي، نو په همدې مهال یا په همدې وخت کې ټول بدن کار نه کوي. ولې؟ درنو زده کوونکو، راځو نوي درس ته. انشاءالله چې دا پوښتنه او همداسې نورې پوښتنې به هم په دې درس کې به ځوابونه ورته پیدا شي. درنو زده کوونکو، غړی څه شی دی؟ غړی څه شی دی؟ غړی موږ ویل غړي یو له بل سره کار کوي. اوس باید موږ غړی وپېژنو چې خپله غړی څه شی دی. د غړو یوه ډله
د غړو یوه ډله یو له بل سره کار کوي او سیستم منځته راوړي. اوس غړی تاسو ته تعریفوم. څو بېلابېل نسجونه کله چې څو بېلابېل نسجونه یو ځای شي یوه ټاکلې دنده سرته ورسوي عبارت له غړي څخه، یا د څو بېلابېلو د نسجونو د یو ځای کېدلو څخه چې یوه ټاکلې دنده سرته رسوي غړی منځته راځي. اوس د غړو یوه ډله یو له بل سره کار کوي. څه منځته راولي؟ سیستم درنو زده کوونکو منځته راولي. راځو درنو زده کوونکو د بیلګې په توګه د هاضمې سیستم. د انسان د هاضمې سیستم موږ ته یوه ډېره څرګنده بیلګه ده. تاسو پوهیږئ چې په حجرې کې په بخښنې سره تاسو پوهیږئ چې په خوله کې بېلابېل نسجونه شتون لري او د بېلابېلو نسجونو د یو ځای کېدو څخه خوله منځته راغلې ده. کله چې موږ وایو خوله منځته راغلې ده او خوله خپله یوه ټاکلې دنده سرته رسوي نو د دې نه معلومیږي چې خپله خوله یو غړی دی په بدن کې. همدارنګه درنو زده کوونکو په د هاضمې سیستم یو د غړو څخه هغه خوله ده. همدارنګه معده هم د بېلابېلو نسجونو څخه منځته راغلې ده. معده هم یوه ټاکلې دنده سرته رسوي او موږ ویلی شو چې معده هم یو بل غړی دی د سیستم هاضمې. همدارنګه مرۍ، کولمې، غټې کولمې، کوچنۍ کولمې، نو دا ټول چې کله را یو ځای کېږي درنو زده کوونکو د دې څخه څه منځته راځي؟ د دې څخه منځته راځي درنو زده کوونکو یو سیستم منځته راځي. نور مثالونه هم درنو زده کوونکو موږ لرو، لکه د وینې سیستم هم په همدې طرز باندې منځته راغلی دی. عصبي سیستم هم همداسې منځته راغلی دی. عضلاتي سیستم هم همداسې منځته راغلی دی. یعنې دا سلسله په همدغه شانته روانه ده. راځو درنو زده کوونکو تاسو ته زه دغه بیلګه په ژوندۍ بڼه باندې زه تاسو ته ښیم. درنو زده کوونکو تاسو په کتاب کې هم تاسو ته یو انځور راغلی دی. تاسو دې انځور ته وګورئ درنو زده کوونکو. دلته لیکلي حجره، نسج، همداسې بیا درېیمه شمیره کې معده ده او بالاخره څلورمه شمیره کې یو سیستم دی او بالاخره یو نیم تنه موډل هم نیمایي تنه لري. دا موډل په دې ځای کې تاسو ته معلومیږي. ډېر ښکلی انځور دی او ډېر څه د دې انځور څخه اخیستل کېږي. اوس که موږ درنو زده کوونکو په عملي بڼه باندې هم زه تاسو ته وښیم، نو اگر چې درنو زده کوونکو دلته حجره نشته دی د ما سره چې تاسو ته حجره وښیم، خو موږ د غړي څخه شروع کوو. موږ وویل چې څو ورته حجرې یو ځای کېږي نسج منځته راولي. ولې بېلابېل نسجونه یو ځای کېږي غړی منځته راولي. اوس راځو د غړي نه موږ شروع کوو درنو زده کوونکو. تاسو ګورئ د هاضمې په سیستم کې درنو زده کوونکو تاسو ګورئ خوله یو غړی دی. د هاضمې سیستم یو غړی څه شی درنو زده کوونکو؟ خوله ده. او دا موډل اگر چې دا موډل د غاښو دی درنو زده کوونکو، خپله غاښونه هم یو جز د هاضمې د سیستم دی، ولې مکمله که دا په نظر کې ونیسو دا خوله ده. همداسې موډل کې هم تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې دا لومړنۍ برخه د هاضمې سیستم ده او دا خوله ده. او کله چې دا خلاصه شي دا په دې شانته ده. بالاخره درنو زده کوونکو د خولې نه شاته د انسان هغه مرۍ ده چې په هغه کې غذایي توکي چیرته ځي؟ معدې ته ځي. همدارنګه درنو زده کوونکو بل غړی چې دی معده ده. تاسو د معدې هغه دننی جوړښت هم تاسو ګورئ او دا هم بیرونی جوړښت دی درنو زده کوونکو چې دلته
عضلات په دې کې ډیر رول لري د دې په جوړښت کې. نو که چېرته موږ د خپله دا مطلب یا دغه عملي ښودنه لږ راټوله کړو سره، نو دا یو غړی شه، دا بل غړی شه، همداسې مری بل غړی دی او بالاخره غټې کولمې او کوچنۍ کولمې. نو دلته همداسې یو مکمل د هاضمې سیستم درنو زده کوونکو، دلته اگر چې دلته د هاضمې د سیستم نه درنو زده کوونکو نور هم د نورو سیستمو برخې هم په دې کې لیدل کېږي، هغه موږ په پام کې نه نیسو. خو اوس یوازې موږ د هاضمې سیستم په پام کې نیسو چې د څو یو ځای شلو د هاضمې سیستم یې درنو زده کوونکو منځته راوړه. اوس درنو زده کوونکو راځو همدارنګه ژوندي موجود یا ارګانیزم ته. ژوندی موجود یا ارګانیزم څنګه منځته راځي؟ ژوندی موجود یا ارګانیزم لکه څنګه چې درنو زده کوونکو د څو حجرو نه نسج منځته راغی، د څو بېلابېلو نسجونو څخه غړی منځته راغی، د څو غړو څخه سیستم منځته راغی. اوس د بېلابېلو سیستمونو څخه درنو زده کوونکو یو ژوندی موجود چې موږ ورته وایو ارګانیزم منځته راځي. بیا هم درنو زده کوونکو که تاسو دې موډل ته وګورئ، په دې موډل کې بېلابېلې برخې درنو زده کوونکو لیدل کېږي. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو دې برخې ته وګورئ، دلته ټول عضلات لیدل کېږي، عضلاتي سیستم درنو زده کوونکو لیدل کېږي. همدارنګه تاسو د دې غوږ د خاص سره ګورئ، غدې دي. نو د دې نه معلومیږي چې دلته یو بل سیستم هم شتون لري چې د اندوکراین سیستم دی یا د داخلي غدواتو سیستم دی. همدارنګه درنو زده کوونکو تاسو ګورئ چې دلته کوچنۍ کولمې، غټې کولمې، همداسې معده او نور ضمایم د هاضمې د سیستم دلته لیدل کېږي. نو دلته هاضمې سیستم هم شتون لري. تاسو دلته شش ګورئ چې دلته شش شتون لري. نو د دې نه معلومیږي چې د تنفسي سیستم هم دلته شتون لري. او تاسو هغه زړه ګورئ او همدارنګه شریانونه، وریدونه ګورئ چې د وینې د دوران سیستم هغه مهم جزونه دي. نو بالاخره درنو زده کوونکو موږ وایو چې څو سیستمونه چې کله منځته راځي نو یو ژوندی موجود ترې جوړیږي او ژوندی موجود خپل ټول فعالیتونه سرته رسوي. لکه څنګه چې درنو زده کوونکو د ما په بدن کې یا په جسم کې او همدارنګه د تاسو په جسم کې موږ بېلابېل سیستمونه لرو. د وینې د جریان سیستم لرو، همدارنګه د اعصابو سیستم لرو، د عضلاتو سیستم لرو، د اسکلیت سیستم لرو. نو دغه څو بېلابېل سیستمونه یو ځای شوي دي او بالاخره ژوندی ارګانیزم یا ژوندی موجود یې منځته راوړی دی. نو یو ځل درنو زده کوونکو خپل درس راټولومه. موږ وویل چې د لوست عنوان و غړي یو بل سره کار کوي او ژوندی موجود. د درس موخې وې چې ګران زده کوونکي د درس په پای کې د سیستم په منځته راتلو پوه شي چې سیستم څنګه منځته راځي او د سیستمونو ګډ کار درک کړي، یعنې څنګه سیستمونه ګډ کار کوي. همدارنګه موږ وویل درنو زده کوونکو د بیلګې په توګه موږ وویل چې د هاضمې سیستم د بېلابېلو غړو څخه منځته راغلی دی او په عملي بڼه مې هم تاسو ته وښوده. همدارنګه موږ وویل چې څو بېلابېل سیستمونه لکه د هاضمې سیستم په شان نور سیستمونه هم په بدن کې شتون لري چې د دې ټولو سیستمو د یو ځای کېدو څخه یو ارګانیزم منځته راځي. درنو زده کوونکو د یادولو وړ ده چې کله یو سیستم په بدن کې شتون ولري او نور سیستمونه شتون ونه لري نو یو سیستم خپل کار هیڅ ځای ته نشي رسولی. نو اړتیا ده چې د یو سیستم د خوا پورې نور سیستمونه هم په بدن کې شتون ولري ترڅو یو ژوندی ارګانیزم منځته راشي. که چیرته درنو زده کوونکو د هاضمې سیستم په یوازې توګه شتون ولري نو د هاضمې سیستم نشي کولی چې توکي د بدن بېلابېلو برخو ته ورسوي. همدارنګه
په بدن کې تنفس ته اړتیا ده، اکسیجن اخیستلو ته اړتیا ده چې د تنفسي سیستم په مرسته باندې تنفس سر ته رسیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو اطراحیه سیستم ته اړتیا ده ترڅو د بدن اضافي توکي د بدن څخه د باندې ولیږدوي، نو سیستمونه ټول یو ځای کار کوي او بالاخره ژوندی موجود هم په همدې طرز منځته راځي. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي، خو مخکې د دې نه چې د تاسو سره مخه وکړم، تاسو ته مې یوه کوچنۍ شانته کورنۍ دنده هم په پام کې نیولې ده. هیلهمن یم چې خپل کورنۍ دنده په ډېرې علاقه‌مندۍ سره په ډېره کوښښ سره سرته ورسوئ. کورنۍ دنده د درنو زده کوونکو د هاضمې سیستم دندې په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو تاسو به کوښښ کوئ ترڅو د هاضمې سیستم دندې په خپل کتابچو کې ولیکئ او د هاضمې د سیستم د دندو په هکله باندې به د تاسو په معلوماتو او علم کې اضافه والی راشي. درنو زده کوونکو درس همدلته پای ته رسیږي. د راتلونکي درس پورې یا د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی الله سپارم. ښه ژوند ولرئ.